له دنیا نه بې پروایي. حسین بن علي رضی الله عنه وایي یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته وینا کوله او ویل زموږ له کړنو څخه داسې څرګندېږي لکه موږ ته چې مرګ نه راځي او یوازې نور خلک به مړه کېږي او ګواکې حق منل زموږ دنده نه ده، یوازې نور خلک یې باید ومني. څوک چې مړ شي موږ ته داسې ښکاري لکه هغه چې د یو څو ورځو په سفر وتلی وي او بیرته راځي. د مړو میراث داسې خورو لکه موږ چې تل ژوندي یو. هر مصیبت مو هېر کړی او داسې ګڼو لکه له راتلونکي مصیبتونو څخه چې په امن کې یو. خو هېڅکله داسې نه ده. هغه چاته دې زیری وي چې یوازې خپلو عیبونو ته ځیر وي. دغه راز هغه چاته چې ګټه یې پاکه وي، ښکاره او پټ یې یو ډول وي، په سمه لار روان وي، اخلاق یې پر دین برابر وي، عاجزي کوي، له عالمانو سره یې ناسته پاسته وي، بېوزلو سره مرسته کوي. دغه راز هغوی ته دې هم زیری وي چې له اړتیا زیاته شتمني خیراتوي او له اړتیا زیاتې خبرې بندوي او په سنتو داسې عمل کوي چې بدعت ته پکې لاره نه وي. دا یې ویل او له منبر راښکته شو. حضرت عایشه رضی الله عنها وایي یو ځل صحابه کرام د نبي علیه الصلاة والسلام ګرد چاپېر ناست وو. هغه وویل له خدای پاک څخه داسې حیا کوئ څنګه چې ورسره ښایي. یو صحابي وپوښتل یا رسول الله له الله تعالی نه څه ډول حیا وکړو؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل داسې وخت تېروئ لکه مرګ چې په خپلو سترګو وینئ. د خپلې خېټې او له هغې سره د ټولو غړو ساتنه کوئ. د سر ټولو برخو، سترګو، رنونو او نورو ساتنه کوئ. د دنیا مینه پرېږدئ او قبر ته ورتلل مه هېروئ.